د کہانی شروعات کیږي د یو لوی ماشوم نه چې هغه په شاولین ګوروکول سکول کې کونګ فو ټریننګ اغوښتو او هغه یو ورځ د ګوروکول ته راشي د مقابلې دپاره. خو په هغه وخت کې یو جنگجو په ده باندې حملو کی نو اچانک لی د هغه نه ځان بچ کی او په سچل باندې د هغه وار نه ځان بچ کوي. نو دا جنگجو دی یو دیوال طرف ته خطا کی نو دا لی په د دیوال ځان راوتمبي او په هوا کې د دې جنگجو په سینه باندې وار وږي او په لږ وخت کې د لی ته جنگ وګټي او د نفس باری د یو تلوارباز جنگجو راغله نو لی دا غنم جنگ وګټي نو اوس لی د دریم جنگجو پسې ور روان دی. حالانکه داغه جنگجو خیال نی خو هغه چې د لی د خپو आवाज ووري نو دی کې هغه سره یو مال لاس کې چې هغه د شیشې طرف ته خطا کی او د شیشه د نور طرف ته چې هغه شیشې رڼا د لی په سترګو باندې ورشي چې داغه د وجه هغه تو سنخ کاری او اچانک دا جنگجو لی اونیسی او اخوې خطا کی. اوس دا جنگجو غټلو والاو چې لی د خپو منس کې وزي او د دې دوه په منس کې ډیره زبردست جګړه وشي او په اخر کې لی دا جنگ وګټي او دا غزنه لاړ شي. اوس وته د دې ګوروکول دا ټیچر وای چې هغه په دې جنگ کې ډیر ښه مهارت حاصل کو او تاسو اوس موږ د پړای د لپاره خار ته لیګو او په خار کې باغ یو خاندان سره اوسېږي چې باغ کې دوه واړو او یو پلار اوسېږي او دا سړی اصل کې یو ساينټیست دی چې هغه د ګوروکول لا ټیچر پیژندو او د نه بس لی د خار طرف ته روان شو او په دغه نوې سکول کې د 15 کال یو الکو چې دغه نوم فینګو او هغه د کراټو پلیئر او د فینګ یو وړه خور چې دغه نوم شین شین نومي او د خور د سره به حد مینه کوي او د سکول د کراټو د کلب د لین میجنې سمبالي او هغه به د پلیئرانو د مقابله کوي او هغه کې به کمر وخکي چې دوی نورم بهتر شي او د لین یو غشره مو چې داغه خوراک ډیر زیات خوخي او هغه به د خوراک نه بغیر د بل څه سوچ نه کو او دراصل لی د لین کور ته د اوسېدو د پاره راتلو او داغه پلار ډاکټر هند هغه به ډیر مهنت سره کار کو او څو کال مخکې دا خزه مړ شوی چې هغه بس صرف په کار کې مصروف وي او دراصل هغه یو ډیوایس جوړو د والاو چې په هغه ډیوایس باندې د دې خار د ګونډګانو نظر او دا ډاکټر هند خپل ماشومان ته رنګ وکي خو دا غلور لین خوشاله نه و ولې چې داغه پلار به کلم کور ته نه راتلو او هغه ورته چې زه ډیر زر کور ته راشم او هغه ورته د یو تحفه بارو کوي چې کولاو کې او پاسل کې هغه ډبي کې هغه ډیوایس او چې د ګونډګانو پټول غستل پدې کې لی دروازه ټکای نو لین دی خپل کمرې ته بوزي او بل خو سه ګونډګان د لین د پلار گیر کی او بل خو د دې ګانګ لیډر لری د ډاکټر له دمکی ورکي او ورته وی چې هغه ډیوایس سکو نو دلته ورته د ډاکټر هن وی چې دا څه ډیوایس نشته ما سره او هغه ورته وی چې زه په داسې ټیکنالوژي باندې کار کوم چې د سره زما واړه به یو روبوټ سره خبرې کوي چې هغه روبوټ په دوی د مور په आवाज کې خبرې کوي خو لری په دمانه یقین نه کوي او هغه د سی سی ټي وي فوټیج وګوري نو هغه ته پته لګي چې دا ډیوایس د ډاکټر هن کور ته تللی دی نو په دې کې د لری دوه چمچې رامخه شي ورته وایي چې دا ډیوایس په مونږ وروړو درلا سلوپی او فیسټ دې دوه ډیر زیات خوشاله وي ولې چې دوی کله ګونډګان شوی دي نو دا د دې ډومبه میشن وي هغه عجیبه کپڑے واچي او د لین د کور مخ ته ودرېږي نو په دې کې ورته دا وایي چې د شپې په ټایم کې ورشو نو دا بل ورته وایي چې دا ماشومان راسم سبا سکول ته ځي او پروس کې به چوپ چاپ غلا وکړو د دینه او په دې کور کې لی د خار تور ته ډکیز د کوي او هغه چې دا لین د کراټي میچ په کتو باندې وویني نو هغه تم دا مقابله ډیره دلچسپ ولګي اوس هغه د شپې په کمره کې ناستي نو د یو د ویډیو گیم د وجه د دوانو کې پیس شروع شي خو زر دا دوانه د ویډیو گیم ته کینی او بل خو لین چې هغه تحفه ډبې کولو کی نو هغه ته یو ګډاګي ملو شي خو هغه ته پته نه و چې دا پن ډرایو دی چې د پسې دا ګونډګان شاته لګیدلی دي نو چې لین دا بټن وای نو دلته ورته دا ګډاګي و چې د پاسورډ کې دا نو په دې کې ورته لین وای چې څنګه پاسورډ او ډایرکټ دا پاسورډ سیټ شي نو ولګ وخت پس دې ته د دې ګډاګي باره کې پته لګي چې دې کې د دې د مور आवाज دی او په سبا لین لی او یو سره د سکول لپاره وزي نو چې دا ګونډګان دا ماشومان بهر وویني نو دوی د خپل پلان شروع کی نو په دې کې د یو ګونډې نظر او ګډاګي باندې پروزي چې لین د خپل بیگ نه راز وړاند کړو اوس دا ډیوایس د لین نه د غشتو لپاره دوی پلان جوړ کو او په لار کې لین لی چې کم دی هغه فینګ سره ملو کو نو په دغه وخت دا ګونډه راشي او د لین د بیگ نه هغه ګډاګي او تختی نو په دې کې لی وویني او هغه خپل قابلیت اوخی او دا ګونډه گیر کی اوس دا فینګ هم پراشي او دا دوانه په یوځه دا ګونډه ډیر زیات اوخی خدا ګونډه بهار نه مني هغه د فینګ د لاسونه دا ګډاګي واخلي او د اغه نه تختی نو بیا دا ټول دوستان ډیر زیات اوخی او د کچري او ډبي کې واچي او دا غزنه په سړک باندې خطا کی او په دې سکول کې د لی دا قابلیت چوبین نو ټول ډیر زیات حیران وي نو دا واړو د لی ډیر عجیب سوالونه شروع کی نو اخر کار دا ټیچر دا ټول واړه چپ کې ورته وي چې دا هرڅه د لوب وخت کې اوکي او د لوب پیریډ په دوران کې دا کوچ ورته وي چې په بل میاش کې با ساته د چسته جانچ پړتال کیږي او کم ماشوم کو فټ نو ناغبا په کلاس کې نه کینی نو دا خبره چې یو ووري نو دا حالت لا خراب شي ولې چې هغه ډیر زیات موټاو او صرف هغه ته پته و دا حالت باره کې نو ځلته دا کوچ په دې باندې 100 میټر پورې منډه وي او لی د ټیم نه مخکې 2 راونډ ولګي او باقي ماشومان لا یو راونډ هم نو پوره کړي او بیا ورته وي چې پوش اپس اوکي او په دې کې لی ډیر زیات ماهر وي او هغه 100 پوش اپس وکي او د باقي ماشومان نه خو دوه مونږ شو او هغه بیا په یو لاس باندې پوش اپس شروع کی او بیا دا
دا ټول ماشومان لی د جو ګوري نو ډېر زیات خوشاله شي او بیا باری راشي دغه ټوپ وهلو او دا د لی لپاره ډېره زیات اسانه وه او دې کې یو پر مخې را پرېوتو او بل خوا دا دوه ګونډګان چې موقع به ته میلو شي نو د لین کور ته راشي او چې د لی نظر په دې باندې پروزي نو هغه د یو کیلونې د شاته پټ شي او دې ډېر زیات ویری خو هغې په ډایرکټ حمله وکړي نو چې هلته لین رورسي نو په دې کې د ګونډګانو دا ګوډاګې پټ کو د هغه ځای نه وتښتېدل نو لی دلته لین او یو ته ټوله کهاني ووایي نو دې ته دا لګي چې لین ناسې ټوخې کوي او بل خوا موږ دوه ګونډګان وینو چې د هغې په خوله کې بال پروت دی او پراته دي او په اصل کې هغې هغسې ګوډاګي په شان یو سپری را پټه کړي او لري به دا ډیوایس یو کمرې ته په 3 ورځو کې دنه ورکوي او هغه ډېر زیات بېچینی او دې دلته د خپل 2 چمچې دمکي وله ورکړي او ورته ووایي چې په 2 ورځو کې دنه چې تاسو ماله دا ډیوایس راوړي او په بل سبا ټول ماشومان د فنګ د کراټې مقابله ګوري او په دې کې یو او شین شاته د 2 بدصورته جنکو باره کې خبره کوي او دا جنکې بل څوک نه بلکې هغه 2 ګونډګانو چې هغې خپل بیس بدل کړو هغه ځای ته راغلي او دوی د لین په بیګ باندې هغه ډیوایس وویني نو دوی د دې پټولو دپاره د موقع انتظار کوي نو په دې کې لی فین له د مقابلې یو چیلنج ورکړي او د دې مزیدار مقابلې کتو دپاره ټول ماشومان مخکې راشي او اوس دوی ته موقع میلو شي د دې ډیوایس پټولو نو په دې کې د دې یو دا نقلي بال د سر نه پریوزي او بل خوا د فین او د لی مقابله ډېره زبردسته وه او لږ وخت پس دا مقابله ختمه شي نو په دې کې دا ټول ماشومان شاته وګوري او دا 2 ګونډګان یې وپېژندل نو دې کې په دا ټول ماشومان حمله وکړي نو په دې کې دا یو کس د دې ماشومې مړکولو دمکي ورکړي او د هغه ځای نه هغه ډیوایس اوچت کړي او وتښتي نو دا ټول ماشومان په یو ځای د پرنسپل له لاړ شي او پولیس ته ټول کهاني باره کې ووایي نو اوس دلته لی ډېر زیات خفه وي ولې چې هغه وایي چې دا هر څه زما د وجې شو که ما فنګ له د جګړې چلنج نه ورکړی نو دا هر څه به نه کېدل نو دلته ورته دا ټول وایي چې داسې سوچ مه کوه او آخرکار د لیري لاسونو له دا ډیوایس راغی او هغه دا ډیوایس د کمپیوټر سره کنیکټ کړي او څه پروګرام چلول پې شروع کړي خو د هغې د استعمالولو لپاره د یو پاسورډ ضرورت وي او د هغې باره کې دې ته پته نه وي هغه څه هیکران د دې پاسورډ کولولو لپاره راولي خو ټوله ورځ تېره شي او دوی دا پاسورډ لرې نه کړي او اوس دلته لیري ډېر زیات غصه شي او اوس دلته لیري د ډاکټر هن په موبایل کې د هغه د لور د لین میسیجونه وګوري او هغه دا غواړي چې سبا زما سالګرده ده او زما پلار زما کور ته راشي او لیري به اوس سبا د ډاکټر هن په ځای ځي اوس دلته لین او د لین ملګري د سالګرې د پارټۍ تیاری کوي او د باقي ملګري یې د لین دپاره تحفه اخلي او په دې کې لین ته د پلار میسج میلو شي چې هغه د کور نه بهر ولاړ دی خو چې هغه څنګه بهر وځي د څه کسان هغه غوا کړي او په ګاډي کې کښېني او د هغه ځای نه وتښتئ او په دې وخت کې لی او فنګ چې لین وویني نو د خپل سایکل یې واخلي او دوی پسې شاته ولګي او دا ټول د ډاکټر هان هغه لیب ته راورسي او اوس لین تلاش کول شروع کړي او بل خوا لیري او د هغه د بزنس پارټنر یو بل سره بحث وي ولې چې هغه به ډیوایس سبا له خرڅوي خو تر اوسه پورې هغه ته د پاسورډ باره کې پته ونه لګېده اوس لیري د لین په مرۍ باندې چاړه کېږي او د پاسورډ تپوس یې کوي نو لین ورته په چغه وایي چې د څه پاسورډ او په دې وخت کې هغه پروګرام شروع شي او بل خوا د لیري هغه 2 چمچې د دغه ځای رکوالۍ دپاره ولاړي او په دې کې لیر او فنګ په دې باندې حمله وکړي او ډېر زیات یې ووهي خو دې نه پس د دې سامنے وشي د لیري یو کس برډلي او هغه یو ډېر خطرناک فایټر دی د دې د وجې فنګ او لی په یو ځای دې نشو راغورځولی او دننه د لیري ډیل بس کېدو والا و چې په دې کې یو راشي چې په پټه باندې د پلار او خور رها کړي او هلته لیم راشي او هغه ډېر بهادرۍ سره د دې ګونډګانو مقابله وکړي نو په دې کې لیري د دې پین ډرایو دا بیګ واخلي او د هغه ځای نه وتښتي خو ډاکټر خان یو او لین هغې په یو ځای ډېر زیات ووښي او بل خوا لی واپس برډلي سره د مقابلې دپاره راشي او فنګ او لی په یو ځای باندې دا برډلي ډېر زیات ووښي او برډلي آخرکار هار ومني او په آخره کې پولیس هماغه ځای ته راورسي او دا ټول ګونډګان ګرفتار کړي او بیا لی او یوله په سکول کې د بهادرۍ دپاره انعام ورکړو او دې سره دا کهاني ختمه شي او که ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ